د ذکر کمزوري په څو ورځو کې څنګه ختمه کړو؟ سلام دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ او جوړ وئ او دا ویډیو به راسره تر پایه وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تاسو تر اوسه زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ورسره په څنګ کې د زنګ نشان هم کلیک کړئ. د جنسي طاقت او همدارنګه د جنسي کمزورۍ د لرې کولو لپاره یوه ډیره زبردست او بهترینه نسخه. دوستانو، هغه کسان چې مردانه کمزوري لري او یا دوی ډېر زیات موټک وهلي وي او کمزوري لري او د ذکر کمزوري لري او غواړي چې ذکر یې ښه قوي شي تر څو د شپې ښه خوندور کوروالی ترسره کړي، نو د هغوی دپاره ما یوه ډیره زبردسته نسخه برابره کړې ده. دغه نسخه چې په دې کې نبوي نسخه هم شامله ده او دا ډیره زبردسته نسخه ده، یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم استعمال کړې ده. نو تاسو کولی شئ چې دا نسخه استعمال کړئ او په دې سره خپله جسمانی کمزوري او جنسي کمزوري د تل لپاره ختمه کړئ. دوستانو، په دې نسخه کې 3 شیان شامل دي. اول به تاسو د سهار مهال 7 دانې وچې خرما راواخلئ. دا به اوله درجه خرما وي، یعنی اوله درجه کجوري باید وي او په دې کې نورې کجوري 2م نمبر یا 3م نمبر کجوري باید تاسو استعمال نه کړئ. یعنی په بازار کې اوله درجه کجوري یا خرما باید تاسو 7 دانې واخلئ او 1 ګیلاس شیدې هم باید راواخلئ. اول باید تاسو 1 ګیلاس شیدې جوش کړئ او پخې یې کړئ او له هغې وروسته یې د دغه 7 دانې خرما یا کجورو سره وخورئ. دا د سهار مهال تاسو استعمال کړئ. او بل چې ورسره په څنګ کې باید تاسو استعمال کړئ هغه د مڼې تازه جوس دی. یعنی تاسو کولی شئ چې د مڼې څخه جوس راوباسئ او دا نسخه تاسو په خپل کور کې هم برابرولی شئ. د مڼې هغه جوسان چې په بازار کې خرڅیږي هغه دوستانو خاص کیفیت نه لري او په دې کې نور مواد ګډ وي او دا دومره غټه فایده نه کوي. تاسو باید د مڼې څخه په خپل کور کې جوس وباسئ او هغه استعمال کړئ او هغه وڅکئ. تاسو کولی شئ چې دغه نسخه د سهار د خوراک نه 1 ساعت مخکې استعمال کړئ او تر 1 میاشتې پورې استعمال کړئ. بیا خپله هم تاسو خپل ځان وګورئ چې څومره توپیر په تاسو کې راغلی دی. امید لرم چې ویډیو مو خوښ شوی وي. ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او چینل هم ضرور سبسکرایب.